د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د دوی سازمان د سوداګرۍ او پراختیا بنسټ له لوري یوې ګډې څېړنې ښودلې چې د افغانستان اقتصاد په وروستیو کلونو کې له جدي ننګونو سره مخ شوی دی او د هېواد سوداګریز کسر له 6.7 میلیارډو څخه چې په 2023 کال کې په همدې کچه و اوس له 9.5 میلیارډه ډالرو هم اوښتی دی. په دې څېړنه کې کمزوري بنسټونه، کمزوری بانکي سیستم او د اقتصاد بنسټیزو برخو ته کمه پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لوی ستونزې بلل شوي دي. هغه ستونزې چې د راپور په باور که دوام وکړي په افغانستان کې به پراخ فقر له منځه ولاړ نه شي او دا به ټولنیزه بېثباتي نوره هم پراخه کړي. ملګرو ملتونو په خپلې نوې څېړنه کې خبرداری ورکړی چې په پایله کې به ټولنیزه بېثباتي د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مستقیمه اغېزې ولري. په دې څېړنه کې راغلي چې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر نړیوالو مرستو ولاړ دی او دا مرستې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې دي. د دې سربیره د خوړو نړیوال پروګرام د هېواد یو اوسیدونکي ژوند انځور کړی چې تازه له ایران څخه راستون شوی دی. سید عزیز وایي چې دغه کورنۍ د خوړلو لپاره څه نه لري او په بشپړه توګه په مرستو تکیه لري. ایران که ما درآمد داشتیم زندگی ما با قسم میشد که یک بخورنمیر میشد، اما اینجا قسمی است که ما چیزی نداریم که برای یک تقسیم اوقات تعیین بکنیم. اگر چیزی به دست ما آمد میخوریم، نامد میگذاریم. میگم د ملګرو ملتونو دا څېړنه د افغانستان په 5 مهمو ولایتونو هرات، ننګرهار، کابل، کندهار او بلخ کې ترسره شوې ده. د څېړنې موندنې ښیي چې کوچني او منځني شرکتونه د افغانستان د اقتصاد ملا تیر ګڼل کېږي او 80% اقتصادي فعالیتونه جوړوي، خو پوره پاملرنه ورته نه کېږي. دغه شرکتونه په داسې حال کې چې پراخ محدودیتونه جاري دي د ښځو د اقتصادي ګډون لپاره هم لاره برابروي. د نغدو پیسو کمښت، عصري ټکنالوژۍ ته نه لاسرسی او د صادراتو په وړاندې محدودیتونه د کوچنیو او منځنیو شرکتونو او کاروبارونو په وړاندې سترې ستونزې بلل کېږي. اقتصاد افغانستان دچار یک مسیر نزولی شد بعد از به کار آمدن حکومت امارت اسلامی و دلایل اصلی این افزایش کسر تجاری کمبود تولیدات داخلی، کمبود سرمایه گذاری های جدید در کشور و بنابر مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی و در کل افزایش واردات نسبت به صادرات دلایل اصلیش میتونه باشه. په روانه میاشت کې نړیوال بانک هم راپور ورکړی چې د نفوس د زیاتوالي له امله د افغانستان د هر وګړي د سر عاید 15.6% کمه شوې ده، ځکه د نفوس کچه نږدې 11% لوړه شوې او له امله یې هم له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل دي. د نړیوال بانک د راپور موندنې ښیي چې د مرستو د کچې کمیدل، د سوداګریزو لارو دوامداره تړلي پاتې کېدل، وچکالي، زلزله او د کډوالو بیرته راستنېدل د افغانستان اقتصاد له جدي ټکانونو سره مخ کړی دی.